بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، سلامونه مې ومنئ. الله دې وکړي چې روغ او جوړ به یې. ډېر دوستان د انګریزي او د پښتو ډکشنري په باره کې پوښتنه کوي چې وایي بغیر له انټرنیټه یې موږ وکارول سو، نو څنګه به کولی سو چې موږ یو ډکشنري وکاروو. نو دا ډکشنري چې دا په پلی سټور کې ما وکتله، مخکې وایي یو څه وخت مخکې، خو اوس پلی سټور کې نه ښیي. پلی سټور کې زما په خیال پلی سټور نه وتلې ده، خو دا په کولای شي په بلاک مارټ الفا کې ډاونلوډ کړئ. بلاک مارټ الفا ای پی کې چې په ګوګل کې ولیکئ، دا به ډاونلوډ کړئ. بیا به په دې کې کولای شي، ما څو ورځې مخکې یو ویډیو د بلاک مارټ په باره کې جوړه کړې وه چې په دې کې هغه د ډالرو پروګرامونه فري تاسې یې ډاونلوډولی شئ. نو په دې رقم باندې تاسې چې ده په دې بلاک مارټ کې هغه پروګرام ډاونلوډولی شئ. د پښتو ډکشنري دا په سکرین باندې چې کوم دا د لږ ښکاري دا بلاک مارټ ده. نو دا بلاک مارټ به خلاص کړئ. دلته بره په سرچ کې به ولیکئ پښتو، دلته پښتو به ولیکئ. بره راغلی دي دا ډکشنري، پښتو ډکشنري. نو دا دوم ګوره ما انسټال کړی د تیار دغه پی چې کوم ورسره لیکلی ده دا انسټال به یې کوئ. تاسې دم چې کله انسټال کړئ رابسئ سکرین ته. نو په سکرین باندې به تاسو ته یو آپشن درکړی، سکرین باندې خو ماته نه ده راکړی، خو زه ځم دلته په خپل د موبایل په لیست کې ګورم. دا ګوره دلته ماته راغلی ده، دا زه سکرین ته راخلم، دلته تاسو ته واضح ښیم. دا به خلاص کوئ. کله چې دا خلاص کړئ، دا یو طرف ته دلته ګوره ټول انګریزي حرفونه دي. اوس مثال په یو باندې کلیک کوم، دلته چې دا ماته د لاندې پښتو ترجمه راکړله. بیرته دې نه شاته وځم، په دغه طرف باندې کلیک کوم، دا زیړ علامه چې تاسو ته درکړه دلته پښتو شول. پښتو چې هر توری تاسې هر توري باندې کلیک کوئ، دلته چې ده دا د لاندې ګوره په انګریزي باندې معنا درکړه. په دې کې تاسې بره کولی شئ چې په پښتو باندې دلته یو لیکنه هم وکئ، پښتو په حرفونو باندې، او په اسانه باندې یو لغات پیدا کړئ. دلته مثلا زه دغسې یو لغات ورکوم چې دا دلته چې ده لغاتونه ورکئ. په دې طریقه باندې تاسې کولی شئ چې ډېر په اسانه باندې د پښتو د انګریزي هغه پیدا کړئ. نو دا بیا هم درته وایم چې رابسئ بلاک مارټ ته. بلاک مارټ کې به چې دلته ولیکئ پښتو ډکشنري، دا ما تیار لیکلي دي، لاندې راغلي دي پښتو ډکشنري. نو دلته دا د لاندې پی چې کوم لیکلي شین بیکګراونډ چې ده دا به انسټال کړئ. نو چې انسټال یې کوئ اوپن به یې کوئ. نو دلته چې ده دا ګوره هر څه به تاسو ته ښیي. نو په دې طریقه تاسې کولی شئ چې دا انګلیسي او پښتو وکاروئ. نو ډېر یو په زړه پورې پروګرام ده. په اول ځل باندې تاسې انټرنیټ ته اړتیا لري، بیا له هغې وروسته تاسې نه انټرنیټ نه غواړي، نو تاسې په دې طریقه کولی شئ او له خپلو دوستانو سره شیر کړئ، ځکه چې هغه هم ګټه ترې واخلي. نو په الله هم سپارم.